په اوداسه کې 4 شیان فرض دي او که د دې 4 شیانو نه یو شی هم پاتې شه د هغه سړي اودس صحیح نه دی، اودس یې نه دی شوی. اول فرض په اوداسه کې د ټول مخ وینځل دي. در تندي نه واخله، یعنې د سر ویښتو د بیخ نه واخله تر زنې پورې، د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې د دې مخ وینځل فرض دي. البته فرض یو وارې دي، خو 3 وارې چې موږ وینځو دا سنت. دویم، د څنګلو په شمول د لاسونو وینځل، هغه خپل څنګلې به هم ورسره وینځئ، دا فرض دي. دریم، د سر 4مه حصه مسحه کول. څلورم، د دواړو پښو وینځل تر بجلکو او پړکیو پورې، چې هغه به هم پکې شامل وي. که چیرې په دې 4 اندامونو چې په اندازه د یو ویښته هم په لاس کې یا په مخ کې یا په پښه کې یو ځای وچ پاتې شي، د هغه سړي اودس نه دی شوی. نو چې اودس نه دی شوی، مونځ به چیرته وشي؟ نو د اوداسه فرایض 4 دي: د مخ وینځل، د لاسونو وینځل، د پښو وینځل او همدارنګه د سر 4مه حصه مسحه کول.